او کله چې اعلان وکړ ربکم رب تاسو لئن شکرتم کجری تاسو شکر ویستا لازیدنکم خامخازه تم تاسو لرا شکرتم منا توحید ومنا توحید بیان وکړه اطاعت رسول وکړه دعوت عمل وکړه دینه خامخ الله ویسه زید تم تاسو لپاره د دې لا ازیدنکم ویلې او لا ازیدن لکم ونویل لکم ذکر دې لپاره چې تعمیم راشي ولا ان کفرتم کشید تاسو کفر وکاو کفر مو کمانا تا توحید مو نه معنا شکر مې نيستو ان عذابی لشدید یقینا سما عذاب ډیر سخت دی وقال موسی ان تکفروا انتم وصلاه کټول انسانان کافر شي الله ما نظر نشرا کوله نقصان انسان ته دی وإذ قال موسی کرے چې ویلی موسی علیہ السلام ان تکفروا کشید تاسو کفر کوي انتم